فلم شروعات د یو فارم هاوس نه کیږي کوم ځای کې چې څه خلکه دلته کې چټرین تیرولو لپاره راغلي وي او هر کال په شانتي دې کالم دې خپل ټول ملګري دلته کې انوایټ کړي چې هغوی سره ښه ټایم تیر کړي د سایمن په فیملی کې دوه هلکان وي چې هغه جوړ وي او یو ورسره بله جنۍ هم وي لږ ساعت پس څوک ټلۍ ووهي او د هغې خور او له هغې خاوند هم راغلی وي او لږ ساعت پس یوه بله ټلۍ چې وغږېږي نو هغې سره یوه بله ښځه راغلې وي کومه چې ډېره زیاته غریبه وي دغه خلک صوفیې سره ډېره مینه نه کوي ولې چې صوفیه ډېره زیاته غریبه وي او دا ټول خلک ډېر امیر وي تر دې پورې چې رویل فیملی نه هم خلک دلته کې راغلي وي دلته کې یو وړه جنۍ راغلې وي چې هغه عجیبه غوندې کې حرکتونه کوي چې یو وارې څه وغواړي نو هغه په ضرور حاصل کوي اوس هم دغه جنۍ څه شی وغواړي کوم شی چې دوی اوسه پورې نه وي جوړ کړي نو سایمن او له هغې پلار هغه شی اخیستلو لپاره مارکیټ ته لاړ شي او دغه شانتي دا پارټي دلته کې شروع شي ټول ماشومان هم په خپلو لوبو کې مصروفه شي او مشران یې خپلو کې کیني او خبرې اترې شروع دغه ماشومان په خپلو کې کنځلې هم کوي او د دې مور پلار د داسې نه وایي دلته کې به موږ سایمن او له هغې پلار ګورو چې هغې خوراک راوړی وي خو دغه خوراک دوی هغسې نه وي بلکې د یو سټون نه یې راپټ کړی وي او تر دې پورې چې دوی کور کې د څښلو اوبه هم نه وي او دوی ورته څه انتظام هم نه وي کړی دغه شانتي شپه راشي او د ډینر ټایم راشي خو موږ دلته کې دا ټیبل وګورو چې دوی یو کرسمس په شانتي سجاو کړی وي او د حیرانۍ خبره بله هم دا وي چې دوی سره روټۍ ډېره زیاته کمه وي او کسان ډېر زیات وي او دوی ډېر وږي هم وي دوی به دغه خبره باندې جنګ هم نه کوي او دوی ډېر زیات مالداره هم وي خو بیا هم دوی ځان ته انتظام نه وي کړی بیا دوی نیوز ګوري او دوی ځان په یو تاخانه کې یو بانکر کې ځان پټ کړی وي او بهر دنیا کې پته لګېږي چې هلته کې یو غټه تبۍ هم را روانه ده خو دوی سره په دغه بانکر کې خوراک هم ډېر کم وي دا خوراک ځکه دوی راپټ کړی وي ولې چې د ښار ټول خلکه دوکانونه یې بند کړي وي او لرې چېرته کلو کې ځان پټ کړی وي او دغه ډینر هم څه عجیبه وي دا څه کرسمس ډینر نه وي بلکې دا ګډ بای ډینر وي مرنه پیله دوی سلیبریټ کوي ولې چې په دغه دنیا کې کوم آفت را روان وي دې نه څوک هم ژوندی نشي پاتې کېدی او دا آفت د یو ورېځ په شکل کې وي کومه چې تکه توره ورېځ وي او چې په کم ښار باندې راشي هغه ښار کې ځان سره څه زهریلا اکسیجن راوړي او کوم انسان هم چې هلته کې ساه واخلي نو هغه د جراثیم د لاسه مړ شي او کم ښار کې چې دغه ورېځه راغلې ده هلته کې ټول خلک مړه شوي دي خو دوی اوس هم خپل ځان لکي ګڼي ولې چې هغه ورېځې اوسه پورې د دې کلي ته نه وي راغلي او دوی ته معلومات وشي چې هغه ورېځې سبا پورې به زموږ کلي ته راورسېږي دوی دغه معلومات هم په انټرنیټ نه واخلي چې دغه اکسیجن پیله د انسان په پیپړو باندې اثر کوي او بیا هغه جراثیم دماغو ته وخیږي او هغې نه پسې انسان مړ شي او د دغه ورېځو ویسارولو څه انتظامات نه وي دوی سره بل څه خو نه وي خو دا ورته پته وي چې د انسانانو د دماغو نه دغه جراثیم اخوا کولی هم شي دغه لپاره دوی داسې دوا چالو کړې وي چې هغه څوک وخوري نو هغه بغیر درده هغه کس همالته کې مړ شي حکومت ته اعلان کړی وي چې څنګه دغه ورېځې ستاسو کلي ته راشي نو هغې نه پیله دغه دوا وخوري او خپل ځان په سکون باندې مړ کوي بهر ته دغه ټول خلکه خپلو کې ولاړ وي او دغه خبرې کوي چې دغه دوا وخورو ولې چې دوی ته پته لګېدلې وي چې موږ خپل ځان په درد باندې نه مړ کوو بلکې هغه دوا وخورو او ښه په سکون باندې خپل ځانونه مړه کړو او دغه دوایي ټولو انسانانو سره ځان سره ایښولې وي او دغه ډینر کولو نه پس د هغه دوا خوړلو والا وي خو په دغه کسانو کې صوفي یو جنۍ وي چې هغه داسې کولو نه انکار کوي ولې چې هغه پرېګنټ وي او هغه وایي چې زه نه غواړم چې خپل ځان او خپل ماشوم دغه شانتي مړ کړم او ورته وایي چې خودکشي خو هسې هم حرامه ده کیدای شي که زه دغه دوا ونه خورم او زه په دغه زندګۍ کې بچا پاتې شم او ورسره سایمن زوی هم داسې فکر لري دلته کې دغه ټول خلک راشي او صوفي ته وایي چې دغه شانتي مه کوه په دغه دنیا کې اوسه پورې څوک هم ژوندي نه دي پاتې شوي او ته دغه دوا وخوره او خپل ځان ښه په سکون مړ خو موږ خو څه داسې خبره اوسه پورې نه ده اورېدلې ته زموږ خبره ومنه او خپل ځان مړ کړه بېګاه هم څه خلکو دغه دوا نه وه خوړلې او هغه ډېر په مصیبت کې مړه وو نن شپه د دې له زندګۍ اخري شپه ده او دوی غواړي چې ښه په دوم دام باندې دغه یوه اخرنۍ شپه تېره کړي څه خلکه دلته کې ناست وي ګیمونه کوي څه خلکه فلمونه ګوري او څه خلکه پکې زاړه خپلې ویډیوګانې هم ګوري او انجوی کوي دغه فارم هاوس د سایمن د مور وي او دوی په ویډیو کال باندې هغې سره هم خبرې کوي او دغه ښځه یو شی نوټس کړي چې هغه ورېځې اوس د دې کلي ته رانږدې شوي او بیا یې دغه ښځه راپاڅېږي او هغه دوا خوله کې واچوي او ښه په سکون باندې خپل ځان مړ کړي او دغه ټوله کیسه دا خلکه په خپله وګوري اړ نه پوهېږي چې آخر ولې حکومت غواړي چې دغه ټول خلکه په سکون باندې ځان مړ کړي خو ورته پلار ووایي چې موږ په ټي وي کې د هر څه وکړو دغه یو آپشن موږ سره یې دی پلار دې دغه ټوله کیسه وکړي خو دا اوس هم داسې فکر کوي چې دا یوه بېوقوفي ده
خو دې په دماغو کې یوه خبره وي چې دغه ورځ دلته نه لاړ شي نو بیا به څه شی وي او داسې فکر کې ناست وي چې دغه ورځو نه پس به دنیا څنګه وي او څنګه به نه وي خو دې په زړه کې شک وي چې دوی د ملک حکومت دې سره دوکه کوي او دوی مړه کوي او داسې فکر کوي چې داسې کیدی هم نه شي چې یو وفات نه پس به د ټول دنیا خلک مړه شي څه نه څه خلک خو به پکې ژوندي پاتې کېږي ضرور او دا ضرور د حکومت یو چال دی چې دا د دنیا خلکه کموي او کیدای شي چې دغه ګیس تیرولو نه پس به څه خلکو نه زومبیګان جوړ شي ولې چې څه کله زومبیګان جوړ شي نو هغې نه پس به هم دغه دنیا کې تبعي او دا زه فکر کوي کیدای شي که زه دغه پیل ونه خورم او ما نه زومبي جوړه شي نو بیا به زه څنګه ښکارېږم چې زومبي یم دلته کې دا خپلې مور سره خبرې نه کوي ولې چې هغه ډېرې زیاته یېرېدلې وي او بیا هم هغې خپله مور په ویډیو کال باندې کتلې وي چې هغې خپل ځان مړ کړی وي دا بیا راځي او صوفیا سره کینی او هغې سره د هغه باره کې خبرې کوي ولې چې هغې ته پته وي چې دا هم زما په شانتي سوچ او فکر لري صوفي هم ورته ووایي چې زه کله به هم دغه دوا ونه خورم او ځان به مړ کړم آرټ ته هم یوه جذبه او یوه وسله میلاو شي او هغه هم قسم وخوري چې زه به کله هم خپل ځان په خپله مړ نه کړم په دوران کې د دې مور راشي او د خپلې مور ته ووایي چې نه به زه دغه دوا خورم او نه به صوفیا په دغه خبره باندې د دې مور ډېره زیاته غوسه شي بیا د دې مور او پلار دا بهر ته بوځي او په یو ګاډي کې کیني او دې ته ډېر زیات مینتونه کوي چې داسې مه کوه دغه دوا وخوره او خپل ځان مړ کړه دوی خپل زوی ته وایي چې بچه وګوره مرګ خو یو ورځ شته نو ولې خپل ځان په درد او په مصیبت کې مړ کې دلته کې دا خپل مور پلار ته وایي چې تاسو ولې اخر د مرګ خبرې کوئ خو د دې په زړه کې یو امید وي او دا هم خپل مور او پلار ته زاري مینتونه کوي چې خپل ځان مه مړه کوئ لږ غونډه کې صبر وکړئ او دغه دوا مه خورئ خو د دې مور او پلار اخر کې هم دې ته وایي چې موږ نه غواړو چې موږ ډېر په سکون او په ارامه مړ شو او ته په درد کې او د درد نه مړ شي خو دې ته پته ولګي چې د دې مور او پلار په هر حال کې دغه مړ کوي دا له ګاډي نه بهر ته وځي او ځي ته منډې کې او د دې مور پلار چې کله مخامخ وګوري چې هغه تورې ورېځې زموږ خواته را روانې دي آرټ چې کله لږ مخکې وتښتېږي نو دا مخامخ یو ګاډی وګوري چې په هغې کې ټوله فیملي ناسته وي او هغې دغه دوا خوړلې وي او خپل ځان یې مړ کړی په دغه ګاډي کې یو ماشوم اوس هم ژوندی ناست وي او دې نه پهله چې آرټ لاړ شي دغه ماشوم راواخلي دلته کې ورېځې راشي او آرټ ساه پکې والي او دا په تکلیف کې شي ولري نه د مور پلار دغه ټوله کیسه په خپلو سترګو باندې ګوري خو آرټ هغه ګیس تېر کړی وي او د دې حالات رو پرو ډېر زیات خرابېږي دغه ټول خلکه په خپلو سترګو باندې د دې هلک حالت چې وګوري نو هغوی هم ویریږي او دوی هم داسې فکر کوي چې دا اوس ډېر په دردناک موت باندې مړ کېږي او لږ ساعت پس موږ به هم مړه کېږو او دغه ټول خلک دوا واخلي او خپلو کمرو ته لاړ شي سایمن منډه کړي او خپلې ملګري ته هم په خوله کې هغه دوا ورکړي خو هغه ولټۍ وکړي واپس هغه دوا بهر ته رالاړه کړي دغه ټول خلک تیاری کوي خپلو فیملیانو ته دغه دوا ورکوي سایمن هم غواړي چې خپل زوی ته دغه دوا ورکړي خو هغه چې وګوري چې پهله نه هغه مړ پروت دی نو دا ورته دوا ورنه له آرټ د خولې د غوږونو د هر ځینه وینه رابهیږي او دوی دواړه هم په منډه لاړ شي او هغه دوا په خوله کې واچي او ورپسې وڅکي پفي هم چې کله د آرټ مرګ وګوري نو هغه هم ډېره زیاته ویریږي او غواړي چې خپل ځان مړ کړي خو بیا هم د دې په زړه کې اوس هم یو امید پاتې وي خو دلته کې د دې خاوند دا بلیک میل کوي ورته وایي که تا دغه دوا ونه خوړه نو زه به هم دغه دوا ونه خورم او موږ دواړه به دردناک موت باندې مړه شو خو صوفي خپل خاوند سره ډېر زیاته مینه کوي او هغه د خپل خاوند خبره ومني او دې دواړه دوا وخوري او لږ ساعت پس دې دواړه خپل ځانونه مړه کړي بلې کمرې کې موږ هغه جنۍ او هغې مور و پلار هم وګورو هغوی هم دغه دوا وخوري او خپل ځانونه مړه کړي بلې کمرې کې موږ هغه جنۍ ګورو کومه جنۍ چې وختي خپلې ملګرې ته په خوله کې دوا ورکړه او هغې الټۍ وخوړه او هغه جنۍ یو چاقو راوالي او دې ټولې جنۍ په خېټه کې ومنډي او هغه مړ کړي او هغې نه پس د خپله هم دغه دوا وخوري او مړه شي بل خواته کې موږ سایمن او آرټ پلار هم وګورو چې دغه ټول خلکه په دغه کور کې خپل ځانونه یې مړه کړي وي او دې ټولو خلکو د مرګ نه پس ته هغه ورځ کې یو تیز هوا د دې له کور د بره تېره شي او دغه طوفان تېرېدلو نه پس 100 ګنټې هم تېرې شي سره موږ ګورو چې دلته کې موسم ډېر ښایسته شي او هلته کې واوره هم شروع شي خو په کورونو کې دغه ټول خلکه مړه پراته وي خو بغیر د یو ماشوم نه کوم ماشوم چې دغه دوا نه وي خوړلې اچانک له هغې سترګې کولاوي شي او په دغه کور کې ټول خلکه مړه پراته وي صرف دعا پکې ژوندی راپاسي او دلته دا ثابته شوه چې دغه ماشوم په حق باندې و او هغې ورته ویلي هم وو چې موږ به لږ ونه کې بیمارېږو او بیا به موږ راپاسېږو خو دغه خلکو د دې یوه خبره هم ونه منله او خپل ځانونه یې مړه کړو او کوم ځای کې چې له بچ کېدلو 2-3% چانس و هغه خلکو هم رسک وانغستو او خپل ځانونه یې مړه کړو دلته کې دا ماشوم رسک واخلي او دا ماشوم را ژوندی شي دلته کې زموږ فلم دلته کې ختم شي که فلم هم خوښ شوی وي ضرور لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او مخکې ملګرو سره شیر